په هرات کې د شپږو میاشتو د مسلکي زده کړو له کورس څخه د 73 ځوانانو د فراغت مراسم. د دې پروګرام موخه چې د یوې خیریه مؤسسې لخوا پلي کیږي د ځوانانو او تنکي ځوانانو لپاره د سوداګري او د کار ډیر فرصتونه رامنځته کول دي. چندین ساله که ما همین برنامه رو روی دست داریم و پیش میبریم. خوشبختانه که جوانان بسیار زیاد ما فارغ دادیم که اینا هم اکنون قبلا بیکار بوده، سر کوچه و بازار می نشستن. امروز هر کدام دکان باز کردن. خوشبختانه که نان آور خانه خود شدن، توانمند شدن. به عوض از که ما ماهی برای از اونا بدیم، ماهیگیری برای از اونا آموختیم. یو شمېر دغه کسان چې تازه د تخنیکي او مسلکي زده کړو له کورس څخه فارغ شوي دي هم د دې کورس په بشپړولو خوښ دي او وایي چې د داسې اقداماتو ترسره کول به د ځوانانو د سوداګرۍ لامل شي او د بیکاري کچه به راټیټه کړي. خیلی چیزایی بود که ما اینجا در بخش نرم افزار و سخت افزار تعمیر موبایل یاد گرفتیم و انشالله امیده که در آینده بتونیم دکان باز کنیم و از فقر و بیکاری اینا نجات پیدا کنیم و بشه که برای خود خوب، برای خانواده خوب، همچنین برای جامعه خوب والي باشیم. د یادونې وړ ده چې د هرات د کار او ټولنیزو چارو ریاست د چارواکو په وینا دا مهال د دې ولایت 2000 ځوانان په بیلابیلو تخنیکي او مسلکي کورسونو کې روزل کیږي.